دوستانو مشرانو دغه ډاکټر را روان دی په دې کې به مسلمانان قرباني کوي. نو دا بعض خلک اکثر دا وایي چې د قربانۍ د پاره کم زناور دی د پاره غاښ شرط دی. یعنی دغه سوچ او فکر دا دی چې دغه زناور غاښ نه کړي قرباني پینې کیږي او که غاښ کړي نو قرباني پې کیږي. نو دوستانو دا سوچ او فکر او دا مسله دغه بیانول دا غلطه ده، بلکې شریعت دغه زناور د پاره عمر شرط خوسته دی او د هر زناور د پاره شرط په عمر مقرر کړ او ټاکلې دی. کداغه زناور په دغه عمر باندې پوره اوخته او دغه عمر برابر وو چې کوم شرط خو دی نو قرباني پټی کو جایز ده اگر کغه خني کړي او کداغه عمر برابر نو اگر کای ورس پکې هم کمای نو قرباني پینې کیږي. لکه شریعت د چيله او د چيري د پاره کال شرط خوسته دی چې د کال بوي کال کې او ورس هم کموا قرباني پینې کیږي. نو چې کله دا کال برابر شو اگر کغه خني کړي قرباني پټیکتا دغه شانتي شریعت د غړي او د غړ د لپاره کال شرط خوسته دی چې کال عمر به وي نو که په کال کې یو ورځ هم کم وانه قرباني پینې کیږي. خو شریعت دا ویلي دي چې چرته دا غړه او غړ دومره مضبوط او تندرست او دومره توانو چې د شپږو میاشتو عمر زیات شوی دی او په عموم میاشت کې اتمه کې نه هم کې لګیا دي خو د کال عمر کم دی او د شپږو میاشتو نه زیات عمر والا غړه یا غړه د کال والا غړه یا غړ سره ودره او داغي برابر نظر ورکي داغي غون ته تندرست کاری داغي غون ته پتانه کې برابرۍ او مضبوطوالی کی او په صحت کې نو بیا په دې غړ او غړه باندې قرباني کیږي. او دې کې دا مسله ساتي چې چاته یو غړه او غړ د شپږ میاشتو نه کم عمر والا وي د 5 میاشتو یا د 5 میاشتو او د 15 سره د شلو ورځې وي او شپږ میاشتې برابر نه نو دا سي ګډ او ګډه اگر کا د کال ګړي او ګړي سره نظر ورکړي نه داغي برابر وي داغي هم ته تندرست وي نو بیا خو په دې باندې بالکل قرباني نه کیږي. اغه دا مسله په صورت کې دا چې کله عمر شپږ میاشتې برابر شي وي او د کال سره نظر ورکړي نو بیا به قرباني ټکو درسته. او دریم نمبر دا وې او غوا او میخو سنډا دې لپاره 2 کال شرط دي چې کله د دې عمر 2 کال برابر نو قرباني پټیکتا او که په 2 کالو کې ورځ هم کموانو قرباني پټیک نه ده او چې 2 کال عمر د دې برابرو اگر کغه خني کړي قرباني پټیکتا او اوخ د پاره شرط 15 کال اخستې دي چې کله د اوخ 15 کال برابر شو نو قرباني پټیکتا اگر کغه خني کړي او که 15 کالو کې عمر کم وي نو په داسې اوخ باندې قرباني نه کیږي. نو دوستانو دا مسله بیانوله چې د قربانۍ د زناور د پاره غاښ شرط نو دا مسله غلطه ده، بلکې د قربانۍ د زناور د پاره شریعت عمر خوسته دی عمر ولا شرط چې عمر برابرۍ نو قرباني پټی کو درسته.